د نن پنجشنبې ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس څانګزي د نوي کابل ښار ملي پروژې پرانیست غونډه کې وویل له ګاونډیو هیوادونو څخه مو جدي غوښتنه ده که له افغانستان سره مرسته نشي کولی نو لطفا افغانان د خپل هیواد ودانولو او آرام ژوند ته پرېږدئ. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د نوي کابل ښار پروژې عملي چارو د پیل په پرانیست غونډه کې ویلي چې د کابل نوی ښار به د اوسني عصر له ټولو امکاناتو څخه برخمن وي. ملا عبدالغني برادر اخوند زیاته کړې د دې پروژې په پیل سره به ګڼو هیوادوالو ته د کار او پانګوالو ته د پانګونې زمینه برابره شي. ټول هیواد کې د اسد 43مه د کابل د فتح او ازادۍ ورځ د افغانانو له لوري په شاندارو مراسمو سره ولمانځل شوه. د چارو ادارې لوی ریاست وایي کابل ښار کې یو باب کور خپل اصلي خاوند ته وسپارل شو. مولوي احمد الله وثیق نن د یوې غونډې په ترڅ کې د بدني روزنې او ورزش د لوی رئیس په توګه د دغه ادارې کارکونکو ته معرفي او خپله دنده پیل کړه. هغه تر دې وړاندې د ملي راډیو تلویزیون د رئیس په صفت دنده ترسره کوله. ملي دفاع وزارت وایي چې تخنیکي ټیمونو د 221 شهید افتا فرقې په دویمه پلې لوا کې شپږ 50 نظامي وسایط او یو شمېر وسلې ترمیم کړي دي. د یاد وزارت په وینا ترمیم شوي وسایطو کې 29 حموي ټانکونه 22 انټرنیشنل او 2 امبولانسونه شامل دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي چې راتلونکي شنبه چې د روانې زمري د میاشتې له 28 نیټې سره سمون خوري په ټول هیواد کې د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو په مناسبت عمومي رخصتي ده.